د نوي بوست یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله پاک ته وکړي چې ټوله ملګري صحتمند او روغ وي. زموږ د یوټیوب چینل له لارې د معلوماتي او درسي ویډیوګانو په جریان کې دا ځل راځو پر یو داسې موضوع باندې بحث کوو چې په نننۍ ټکنالوژي کې یا په نننۍ عصر کې یو نوښت رامنځته کړی دی. نو لومړی راځو یو څو پوښتنو ته د خپل دماغ څخه داسې لنډ جوابونه را پیدا کوو. داسې وایو: آیا موږ کولی شو چې درې بعدي شیان چاپ کړو؟ یا هغه شیان چې په روزمره ژوند کې زموږ ضرورت ورته پیښ شي کولی شو چې خپله د یو ماشین په واسطه جوړ کړو؟ آیا دې پوښتنې ته موږ په اوس وخت کې داسې یو دقیق جواب درلودای شو؟ یا داسې ووایو: آیا داسې یو ماشین شته چې د مختلفو شیانو د جوړولو لپاره یو غالب یا یو چوکاټ وکاروي؟ مثال یې که چیرې موږ راسو زرګر چې کله د زر څخه مختلف نقشې جوړوي نو باید هر ځل مختلف غالبونه ورته جوړ کړي. یا د پلاستیکي وسایلو جوړونکي باید د هر متغیر شي لپاره جلا غالب جوړ کړي. مثال که چیرې کوم شخص یا کمپنۍ وغواړي د ماشومانو د ستیرې لپاره آسونه جوړ کړي نو مخکې له مخکې باید غالب ورته جوړ کړي. که چیرې همدا کس یا دا کمپنۍ د بل ځل لپاره وغواړي چې د ماشومانو لپاره د ساتیري کوم بل شی جوړ کړي نو باید نور غالبونه یا نورې نقشې ورته جوړې کړي. نو اوس دا یو څو پوښتنې چې موږ په خپل ذهن کې راوګرځو داسې لنډ جوابونه که ورته ولرو موږ به څه ورته ووایو؟ نو راځو زموږ او ستاسو د نن ورځې د معلوماتي او درسي ویډیو موضوع ته چې زموږ موضوع په اصل کې څه شی ده. زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع 3D یا درې بعدي پرنټر دی. نو موږ به د دې پرنټر په اړه باندې نن بحث وکړو. 3D یا درې بعدي پرنټر. درې بعدي موږ په دې ښه پوهیږو چې درې بعده یعنی څه شی؟ یعنی هر هغه شکل چې درې بعده ولري یا درې طرفه ولري چې په انګلیسي کې ورته 3 ډایمنشن وایي. نو درې بعدي یا 3D پرنټر هغه پرنټر دی چې درې بعدي یا 3 ډایمنشن شان د ډیجیټل ماډلو څخه جوړوي. دا پرنټرونه مختلف مواد لکه پلاستیک، فلز او نور مواد کاروي ترڅو وکولای شي چې دا شان په همواره ډول باندې جوړ کړي. یعنی کولای شو چې د روزمره ژوند د ضرورت ځینې شیان د پرنټر په واسطه چاپ کو چې دا هر څه د اوسنۍ ټکنالوژي برکت او پرمختګ دی. یعنی که موږ داسې وایو چې په اوسنۍ وخت کې یا په اوسني عصر کې موږ کولی شو زموږ د ضرورت ځینې توکي مثال چې موږ یې وغواړو هغه د پرنټر په واسطه باندې ځان ته جوړې کړو. یعنی موږ مخکې په دې باندې پوهېدو چې موږ د پرنټر په واسطه باندې چاپ کولی شو، کاپي اخیستلی شو، سکن اخیستی شو. خو اوس د ټکنالوژي او د اوسني پوهانو هغه د تجربو د علم او د ټکنالوژي د یو ځایوالي پر اساس باندې یو داسې چاره، یو داسې کار، یو داسې پرمختګ رامنځته شو چې کولی شي د پرنټر په واسطه باندې درې بعدي شیان جوړ کړي. مثال دا خپله د پرنټر یو پرمختللی شکل دی. نو راځو د 3D یا درې بعدي پرنټر د کار کولو طریقه څنګه ده. اول ډیجیټل ماډل. د 3D پرنټر د کار کولو طریقه: لومړی باید یو ډیجیټل ماډل د کمپیوټر د پروګرام په مرسته جوړ شي ترڅو د همدې ماډل پر اساس باندې 3D یا درې بعدي پرنټ چاپ شي. دوم همواره جوړول. پرنټر دا ماډل په سلګونه یا زرګونه ځله افقي پرتو برخو باندې ویشي. دریم په دې برخه کې مواد وي. د چاپولو مواد لکه پلاستیک، فلز یا نور
د پرنټر په مرسته ویلي او ذوب کیږي. څلورم، چاپول. پرنټر څنګه چاپ کوي؟ 3D پرنټر د نوزل یا ستنې په مرسته مواد لومړی پر یو هواره سطح باندې ږدي، وروسته د ماډل مطابق یو پر بل باندې نور مواد ږدي تر څو بشپړ درې بعدي یا 3D شکل جوړ کړي. د 3D پرنټر ګټې: خپلواکي. په خپل کور یا دفتر کې د مختلفو شیانو د جوړولو امکان رامنځته کوي. نوښت. د 3D پرنټر یوه ګټه نوښت دی. د نوو نقشو یا پروټوټایپونو او ډیزاینونو جوړول چټک او اسانه کوي. یعنې دا پرنټر دومره ګټه کوي چې موږ وکولی شو په مرسته نقشې په درې بعدي ډول باندې او ډیزاینونه په ډېر چټک او اسانه ډول باندې خپله جوړ کړو. اقتصادي. 3D پرنټر د تولید مصارف راکموي، ځکه چې هغه څیزونه چې موږ د 3D پرنټر په واسطه باندې چاپوو هغه د ضرورت او استفادې په ځای کې جوړیږي. د 3D پرنټر یو بله ګټه پرمختګ دی. په طب، انجینري او تعلیمي برخو کې بیلابیل کارونه په غوره او ښه کیفیت سره کوي. محدودیتونه. 3D پرنټر که څه هم په اوسني وخت کې زیات پرمختګ رامنځته کړی دی او ډېرې ګټې لري، خو ځینې محدودیتونه هم لري. د 3D پرنټرونو د محدودیت په برخه کې لومړی موضوع د قیمت. د دې پرنټرونو او موادو قیمت زیات دی، چونکې دا پرنټر په ښه کیفیت سره او په یو ډېر پرمختللي ټکنالوژي سره کار کوي، نو حتما د دې پرنټر قیمت زیات دی او همدا ډول د مواد موجودیت یو څه محدودیتونه لري، یعنی تر ذات حده پورې زیات مواد نسو کولی چې پکې کار وکړو او ځینې مواد چې پیدا کیږي د هغو استعمال یو څه مشکل دی. نو موږ داسې ویلی شو چې د ځینو پرمختللو 3D پرنټرونو او موادو لګښت تر غیر 3D پرنټرونو 10 چنده زیات دی. بل محدودیت د چاپ سرعت. د درې بعدي یا 3D شیانو چاپول ډیر وخت نیسي، چونکې ډیر غوره کار کوي. هغه کوم پروټوټایپ یا کوم نقشه چې موږ د کمپیوټر په واسطه باندې 3D پرنټر ته ورکوو دی هغه په درې بعدي ډول باندې جوړوي، نو چونکې وخت به هم زیات نیسي. بیا په تېره په ځانګړې توګه د پیچلو ډیزاینونو په برخه کې زیات وخت نیسي، یعنی دا چې زیات وخت نیسي په دې معنی چې د چاپ سرعت کم دی. مواد. د ځینو ځانګړو موادو شتون محدود دی او د هغو چاپول هم ګران وي چې مخکې مې وویله. استعمال. په کومو ځایونو یا په کومو ساحو کې موږ کولی شو 3D پرنټرونه استعمال کړو. د 3D یا درې بعدي پرنټرونو د استعمال ساحه پراخه ده. دلته موږ یو څو مختلف مثالونه راخلو چې په دغه باندې اکتفا کوو. په طب کې د 3D یا درې بعدي پرنټرونو استعمال. په طب کې موږ کولی شو د مصنوعي غړو، د غاښونو د موادو لکه خپله د مصنوعي غاښ، د غاښونو پوښونه او حتی د مکملو مصنوعي غاښونو جوړول او همدا ډول د مختلفو جراحي ماډلونو لپاره موږ کولی شو چې د 3D یا درې بعدي پرنټر څخه کار واخلو. په انجینري کې د 3D یا درې بعدي پرنټر استعمال. د درې بعدي نقشو لپاره همدا ډول مختلف پروژې چې په یو انجینري کې کاریږي، د مختلفو تجهیزاتو جوړول موږ کولی شو چې د 3D پرنټر څخه کار واخلو. په تعلیم کې په تعلیمي برخه کې موږ کولی شو د درې بعدي یا 3D پرنټر په واسطه د تعلیمي ماډلونو یا ځینې نقشې او وسایل جوړ کړو. همدا ډول په هنر او ډیزاین کې موږ کولی شو د 3D پرنټر څخه کار واخلو. درې بعدي یا 3D پرنټرونه خپله د ټکنالوژي او نوښتګر پرمختګ دی چې د تولیدي، تخلیقي او تعلیمي برخو په شمول په بیلابیلو ساحو کې ډیر ګټور ثابت شوی دی. نو دا و د 3D یا درې بعدي پرنټر په اړه د نننۍ ورځې موضوع. تر بیا ښې چارې د خدای په امان.